अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम अम्मा बाद अलमरउ मअ मन अहब्ब इलैहि अम्मा बाद जुमला दानायान हमीन गुफ्तान हमीन जुमला दानायान हमीन गुफ्तान हमीन हस्तदाना रहमतल लिल आलमीन अज़ीज़ानो द्वारो जहानो सरदार फ़हरुल अंबिया इमामुल मुज्तबा चे समाल द अतो कालो और दो म्याश्तो 12 रोज़ शो न अब्दुल मुत्तलिब साहब बीमार शो अज़ीज़ानो द अब्दुल मुत्तलिब साहब उमर यौसल 15 कलूनु तारा सेदले ज़माने राजा मकड़ल और ऐलान कुछ जमा लूना दिमराशी जमा जामन दिमराशी जामन उमराल और लून उमराले आओ अबी तालिब साहब तावाज कई वर्तवे बी तालिब राशां जमा लून उमराजा मकां जमा जामन उमराजा मकां रेरुना मिमराजा मकां नसीम इमराजा मकां ज बीमारेम पदा से बीमारेम चिद देन बदुबारा पान समां हजरत अबी तालिब बर्तावास कई च अब जाना जाड़ा मांग फिरियाद मकवा खफगान मकवा जब जानो माल अहलो अयाल मताउ मनाल कुर्बान कम औस्ताद पार बप इलाज लतबी बान रावल मांग वर्तवे बच्चां ज़दा सी बीमारेम चिपत बिबानो नरोगेगम पसर जनानो नरोगेगम बच्चा जमा बचो कुर्बाने उकड़ले खुजमा इलाज बाकी नूर नकीगी बच्चा जवफात के गमा लाश ख्वेंदे दिमरा जमा कवर तवाया छे अब्दुल मुत्तलिब बीमार दे तासुलाशई अब्दुल मुत्तलिब स अरमान दे जन कदन दे बीमारी दा तकलीफ और मुसीबत दे न जमालुन अमरावले जामन मिमरावले अबी तालिब पमंड मंडलाड़ लान कई या बनु अब्दुल मुत्तलिबिन अलैकुम बे अब्दुल मुत्तलिब ऐद अब्दुल मुत्तलिब जामनो खुदा द पार के अब्दुल मुत्तलिब बीमार दे अगना चार दे बेवसो बेबस दे पता सुलाजिम दी चिदाग द कट ख्वाल राशई यो यो बचेरा आवाज कई चे लब्बैक अब जान मुस्ता खिदमत के हाजिर हो लुणम राज
راضی زامن هم راضی حتی کہ خی ڈڑے تا تمام زامن ادرے دل گسے ڈڑے تا تمام لون ادرے دے لاس پا نام ولار دی دا عبدالمطلب سترگو کے اوخ کے گرزی چغی کر چوابی طالبان زمال اخت جگر پتاسو کی نشتہ دے علمند کئی محمد الرسول اللہ مالا را علی ابی طالب منڈکے آواز کئی یا محمد یا ابن اخی اے زمار وارو اے بچیاں ابا جان بیمار دے ابا جان دے غواڑی فوراً را روان شاہ دوارو جانو سردار قائن امدار پا منڈا منڈا راغے او دنی کد پاس باندے ورغزار شو ورطا جاری چھ ابا جانا ستا پڑ باندے سارمان دے چنندے ہائی سوران جوڑ کرے دے زماترون دم رو غستل تروریان دم رو غستے اوز دم رو غستم وایا ابا جان نند بیاس امرو فرمان دے حضرت عبدالمطلب ورطو جڑلوی بچہ جاڑا ماں زبی مارے ماں ناچارے ماں بے وسو بے بسے ماں بے طاقت ماں بچت دا او روزو پا عمروے چھ ماں بی بی حلمی تا اوالا کڑلے دا سلور کالو پا عمروے بچے چھ مور دے وفات شوا او بچہ چھ ماں تا اولا کی دے نو دا سلور کالو عمر دیو بچہ ندے پلار اولید ندے مور اولید لا بچہ ندے زماد مین رانجوا چول وہ بچہ ستا عمرت کالا دو میاشتے دو لسوز برابر کی گی نو بچہ زدر ندی دنیا نبلی دنیا تروانے وہ بچہ قید کل ید کل نفس ذائقت الموت بچہ عرضی روح بنفس کم مالک دے دا روح کم مالک دے اب دا مر پیال سکی اینما تکونو یدرکم الموت دا دوارو جانو سردار تا اللہ فرمائی اے حبیبہ ستا بندگان مسلمانان ستا امتیانو زما بندگان پا ہر دے کی چوسی گی دی با دا مرگ پیال سکی دا مرگ جان بنوش کئی نن پا اغیم مرگ باندے عبدالمطلب بیمار دے ورطوی بچے جاڑا مخلاص را للاس کے راکا دوارو جانو سردار اقائے نامدار ورط جاری پا مخی دوخ کو باران دے لاس روا غستا او دنی کو پلاس کے لاس کے خود ابا جان زماتن من بدن مالو جانتان قربان شاہ زمالاستن والے لاس کے غوارے حضرت عبدالمطلب ورطوئی بچہ دا لاس میں دے پکار دے تچے بکملا روانوے بچہ اغلار نا بدر روز خوشبوئی اطلاع بچہ تکم بستر باندے سنبلی دا اغی بسترے نا قدرتی خوشبوئی روان دا بچہ تچے پکم لار دے پتا سور اوریز جوڑ کری بچہ ستا پوگو پرشتے ناستیوی ستا حفاظت کئی بچہ چکم خوازے انہیں تا تا سلام کئی غن تا تا سلام کئی غرون تا تا سلام وی سندونا پتا سلام وی کائنات ذرا ذرا پتا مین دے وہ بچے رب العزال پتا باندے مین دے نستالاس میں زکا پلاس کے واغستا پما دزن کدن تکلیف و مصیبت دے بچے کلاس سے زمان پزر باندے کی خود نو دینا بمعلوم دا چستا دلاس دمرا آثار و برکاتی چے پما بدزن کدن تکلیف آسان شی دوارو جانو سردار پستر کو باندے اوخ کے راغ لے او پچگو چگے اجڑل چوا بجانا نا دا پلار مینا میں اولی دا نا میں دا مور دا محبت رانج واچول و پلارا نا ستا دا مینو دا محبت لاس میں پسر پاتے شو و پلارا زب بغیر ستا نا کمو کسو کی گرزمان کم در تا بلار شمان کم میرو کی بگرزمان و پلارا ستا نا بزو چاہتا دا بجان آواز ورکو ماں فور عبدالمطلب اجڑل ورطوی ابی طالب راشا
رب د پارک د کعبه د رب د مالک په خاطر باندې راشه. عبدالله ابن محمد رسول الله محمد ابن عبدالله لاس واخلو په خپل لاس کې کیدا. نن د عبدالمطلب سوال منظور کا، قول منظور کا، جړه منظور کا. و بچه مان بعد چې زه وفات شما نو محمد رسول الله مستا جوړی ته غزار کا. و بچه خپل باوگی تگی بین نهر بین در پدر بین سر تور سر بین فی یبلغ پی بین بچه خیر و گدا بغواری خورن محمد رسول اللہ در نخفن شی و بچه ددت خسمانه و تربیت پکار دیں. ابی طالب وچی پروردگارا اے دخانہ کعبے ربا دخانہ کعبے مالکا خدای زما بال بج دیر دے مال میں کم دے جائیداد میں کم دے د محمد رسول اللہ پرورش پما باندے پلار لازم کو یا اللہ ستانہ بمدد غوارما. دوارو جانو سردار مخ مبارک واغستا او د خپل نیک مبارک په مخ باندې کې خودا او ورتر غاړه تو په چغو چغو باندې جاړي. عبدالمطلب لاسونه را واغسل د محمد رسول الله د سترګو نه اوخ کې پاک کړي ورته وی بچي جاړما دین بعد زدر رواني موتاز په ابي طالب تر ام ایمن باندې سپارما. حضرت عبداللہ وفات شو امینہ وفات شو نن عبدالمطلب وفات شو محمد رسول اللہ د خپل نیک کټ سره ولاړ دی په دې حیران دی چې الله د چا غېږ له لاړ شمه دې نه بعد به زما په سر باندې څوک سور او څوک نکابان وي. دواړو جانو سردار د بسترې خوا کې ولاړ دی د نیکه د کټ خوا کې ولاړ دی په سترګو اوښ کې روانې دي نه چا سره خبرې کوي نه چا له آواز ورکوي او په مخې د اوښکو باران دی. ټولې لوڼه د عبدالمطلب راغلې او په چغو چغو جاړي چې پلاران تو خو وفات شوی خو محمد ابن عبداللہ دی یتیم پریخود پلارستان آباد بے سوک نیکابان وی. ام ایمن پا منڈا منڈا باندے راغلا ورطا وا محمد ما خطا تویلیو چستا دا مورن بعد زمور ما زما لمن و زما گریوان پرین دے و بچیان خدای دا پارک کور تراشا. محمد رسول اللہ معشوم بچے ورت جانی چا مجان زمانی کا وفات شوز چے دخپل نک پجن باندے بکور کے ولاڑم نماتا بزماترو نقاری دل کسب دخپل نک پا بستر کے ناستم نماتا بزماترو نقاری دل اسنا کزد پلار دنک دا بجان پا بسترو کٹ کے نما نو اسنا بیاراتا ترو نپکار نشی. ام ایمن ورطوی بچستانی کو وصیت کر دے چھ زمان بعد بستا پرورش ابی طالب کئی. بچت دا محمد رسول اللہ شان لرے دا رحمت للعالمین شان لرے شفیع المذنبین تے امام المرسلین تے امام الاولیاء تے امام الاتقیاء تے انبیاء تے اذکیاء تے اہدیاء تے و بچستالو شان دے نن بعد بستازو او حضرت ابی طالب زمواری او منبد نیکابانیو و بچے کور ترا روان شاہ. دوارو جانو سردار چے سوق بستری لراغے اس دروازہ کے ولار دے او پا چکو چکو جڑل چے وابا جان زبا اغی بستری و فرشت سنگ گورو مچتا و پناسوے تا ما تا قتل او ما بستا دیدار کاؤ یا اللہ ز محمد ابن عبداللہ ام چے پشکم شم مینوم یا اللہ نن اغشم وفاتا کور ترازی خوخ پہ کار نکئی ام ایمن غی کی رواغستا او پا جڑا باندی دوارو شروع کرلا کورتے پا مزا مزرا روان کا و بچنن نباد دے ابی طالب پلار دے ابی طالب ستا کاکا جان دے زد مور ماں بچے جاڑ ماں خلق تکلیف پتے رہے زکچے ابی طالب لگن دے ناچارو بے وصب بسو غریب دے. دوارو جانو سردار کاکا
تا ورتر غاړه وه چې وکاکا جانا ما ته معلومات چې ته غریبې فقیرې بېوسه او نادارې ناچاره مال وال دې ډېر دی مال دې کم دی خو ای کاکا جانه زه به دې نه ښکارما زه به پړې واخلم او مزدوري به کوما اے کاکا جان ستا بچی بیم خوری زبیم خورما پا ما تنگی گما ما بعث اللہ نبیا الا قد ورع اغنم القوم یو نبی دنیا تا اللہ ندر آلے گلیو کر آلے گلی دا غد قوم مزدورے باندے گڑیو چیلے سرولی دی وانا ارعیها بالقوارید وانا ارعیها بالقرارید پلارا زبم پزرگونو باند چیلے سروما رزق بگٹما مزدوریو کسب بکوما کورتا بروڑم ابا جان تبیم خریو زبیم خرون کو کاکا جانا ما تا خبر مکوا زبدنی کد مرد باد چاکو سی للار شما ترفوری بغیر کے واغس چی بچے چیلو سرولو تد مجد نشتا دے زبدر پدر مزدوری کوما اوستا خلیل بروڑم بچے تچے مورشنو زما اہل عیال بے اخریو گنی نہر بسر کی دی دوارو جانو سردار دو میمن نے اجازہ واغستا دخپل کاکا جان نے اجازہ واغستا و روان شو دے یو مالدار سڑی کو سیل ورغے وی زما کاکا جی کمزور ہے دے غریب و نادار دے آیالے دیر دے بچے دیر دی اللہ دا پارک ازبستا چیلے پا منظور ہے سروما دا طول اہل مکہ چلے رازی گڑ رازی و محمد رسول اللہ کنڈ کنا تیار کل دا سہر روان شو ما خام بیا محمد رسول اللہ دا مزدورے چلے دا عرب دا سردارانو دا رئیسانو گورنرانو او دا مالدارو خلقو چلے پا مزدورے باندے سرائی دوارو جانو سردار فرمائی الکاسب حبیب اللہ کسب کون کے دا اللہ 200 دالا محبوب دے زکز چیلے سروم دوارو جانو سردار چے کم غرط چیلے بیائی اگا غر کی چیلے مڑی گی پا کم بیابان چیلے بیائی اگا بیابان کی چیلے مڑی گی چار چو پیر سمرش پون کیان دے اگا حیران دی داغی کنڈ کنا اگیو نہر رازی تگیو در پدر رازی دوارو جانو سردار تھا پزرگونو گڑیو چیلے برابر شلے سہارے بیائی او مازی گرما خامیرا ولی شپون کیان ور سر ملگری دی خود دوارو جانو سردار چه سمال چیلے بوزی چیلے روانی کی وی یا اللہ تو بد چیلو نیکابان تد چیلو پالون کے مالک و خالق و رازق یا اللہ زما کارداد چتا تزخ پل سر پسجد بان لکے دما سو وقت دا دوارو جانو سردار یو کال گڑ اسرو لے نو عمر نہ کالا دو میاش دے او دول سرد شوے دا دوارو جانو سردار پس تر راگے ابی طالب راگے آواز کئی یا ابن آخی این محمد این ابن آخی زماروار او محمد رسول اللہ زما لخت جگر سشلو چار توی دغر لان دے لگیا دے پسجد باندے پروتے اللہ یادی او د دوارو جانو سردار چیلے پغر کے لگیا دے سریگی سو وقت ابی طالب ورغی چیلو تے او قتل نو اگا چیلے دسترگو نو اوخ کی روانی دی د دوارو جانو سردار پسے منڈکڑے خوچ د دوارو جانو سردار اولید پسجد پروتے آواز کئی چے اے اللہ اے د خانہ کعبی مالکا اے د کائنات خالق و مالکا یا اللہ تزمو زما د کاکا جنے کا بانشا یا اللہ تم رزق و کسب فرا خراکا حضرت ابی طالب چی دن خپل روار خبر سجدہ کی وورے دے دعا کی وورے دے قیدہ کی وورے دے قوم کی وورے دے پناستو والارے وورے دے پجڑا کی دخپل روار دعاگانی وورے درا روانے کا وی بچہ نور چلے مسروا بچستا دومرلوی شان لے
دومره لوی ستا مقام دی اے بچه ستا مکان لوی دی مقام لوی دی زمان لوی دی شان لوی دی بچه کور تراشا تمام علاقی 12 قبیلی راغلی دی چه باران نکیگی زمون پسلونا تگی دی اورجیدل دانن رازی غلن رازی و بچه اللہ دا پارا کراشا او اغیوی چه مونگ دا محمد رسول اللہ کرامت ولایت نیابت و لیاقت لی دل دی اگر ولد آغا پا خاطر باندے دا اللہ نسوالو کچ باران شی فصلونه وږي دي قومونه تږي دي بچه ځنګلونه تږي دي میوې نه کېږي رزق نه کېږي بچه چار چاپېره قات سالي درا روان شه څه به ستا لاس په سر باندې کېدمه شا به دې بربر نه کم خانه کعبې پورې به دې یو ځای کمه اواز به وکم چې د کعبې ربه او د محمد رسول الله خالقه د محمد رسول الله د ښایسته مخ په خاطر باندے یا اللہ پا اہل مکو باندے در رحم بارانو کا محمد رسول اللہ روان شو شیور تبر بندکڑا خانکا بھی پورے اولگولا لاسا بھی طالب رواغستو او دا محمد رسول اللہ پسر مبارکے کا یا پروردگارا ستا محمد رسول اللہ ستا دا محمد رسول اللہ شان خوخ دے ستا دا محمد رسول اللہ عزت و عظمت خوخ دے لیاقت و نیابت خوخ دے یا لا تپ محمد رسول اللہ میں نے او محمد رسول اللہ معشوم بچے پتا باندے مین دے یا اللہ سوخ چے محبوب دخپل محبوب سر یوزیشی او محبوب غواری نو اللہ اگا سوال محبوب قبلی یا اللہ زتا تستا محبوب وسیلکوما لگ در ہم باران پکار دے دا عرب 12 قبلی اغی ولاری دی دا ابی طالب سر یوزے لاسونا جوڑ کرل ابی طالب آواز کئی چی یا اللہ زدا یتیم بچے دا فقیر بچے دا بے سوک بے اسری بچے یا اللہ دا بے پلار بچے دا بے مور بچے یا اللہ بے خاندان بچے یا اللہ چپک ملار دیزی دا حر ورطا صلاة و سلام دا انو صلاة و سلام یا اللہ چپکم بستر باندی دیود کی گی پا اغی بستر باندی ستا دا انوار و تجلیت و بارانی نو یا اللہ دا دی معشوم پا خاطر باندی باران پکار دے دوارو جانو سردار ولار دے ابی طالبم ولار دے سوالا ختم شوینو اہل مکہ فرمائی پا خدے قسم دے چی مونگ لا پزے کے ولار سپینو ریزرالا نرے حوارالا او فوری پا محمد رسول اللہ اول دا عطر نخوگو خوشبودار حوارالا او بیا اللہ دوم رمزیدار بارانو کو چی اللہ تعالی تمام مکہ پا رزق بانی مارو خوشحال اکرل و دا خدا بندگانو دا محمد رسول اللہ خاطر با اللہ ولن کئی پیدائش پا وقت کے پخل باندے آوازو چی لا الہ الا اللہ سو وقت چی مور وفات شوان پخلی آوازو چی لا الہ الا اللہ چی سو وقتی نک وفات شنو آواز پخل راغے چی لا الہ الا اللہ من کان للہ کان اللہ لہو سوک چی دا لاشی نو اللہ وی زم دا اغا چاشما دوارو جانو سردار لاکور تراغل ندے چا اہل مکان لگیا دی سوک نظرانی روڑی شکرانی روڑی ابی طالب تا سوک چیلے راولی سوک گڑان راولی سوک خان راولی ابی طالب وی دیر غریبو مان کم نصیبو مان ناداروں بیچاروں مان فقیروں حقیروں مان خوچ شان محمد مکل کور تراغے پا خدا قسم زد طول مکی سردار و بادشاہ جوڑ شما ننور سران دا سودا گرے مال جمع شوی دے محمد رسول اللہ تابی طالب راغے چھ ورواران زچ شام تلار شو پا شام کے تجارت سامان بدل کو سودا گرے مال بدل کو بچستا غم بم غلط شی او زما غم بم غلط شی دلار ملگر نلرم تب ہمیں دلار ملگر رہبرونے کعبانے دوارو جانو سردار
ابي طالب دوار ترورار روان شل پلار باندې چې روان دي د خلکو قافلې لوټ کیږي خو چې غله د محمد رسول الله قافلې لراشي د دواړو جانو سردار دومره لوی برکات او آثار دومره د کرامت مالک دی د غلو لاسونه وچی سترګې ړندې شي خولې ګونګ شي د دواړو جانو سردار قافله مانی لاړه او د دواړو جانو سردار په شام کې ناست دی قافله باندې باران د سوداګرو د خریدارو جوړ دی ابي طالب قسم خوري چې ما سره زمار واره لاړ داغه د برکت نه زما د تجارت مالیو په سلور چند ګران خرشو مالدار جیبونه کور ته واپس رالو سو وخت واپس را روانیږي یو یهودي आवाज کوي چې زدا تورات او د انجیل زبور عالم ایمان ډیر مالدار ایمان واقدار او سردار ایمان څومره سوداګر چې د مکې نه راغلي دي پاغې ټولو لازم دي خاص کر اهل قریش خو د خامخا راشي ما د قریشو د تجارت سامان چې کوم سوداګر راوړی دی هغې له ما روټۍ تیاره کړې ده دواړو جانو سردار د یو بیر لاندې ودرېد وی کاکا جانه ته لاړ شه او زه وړوکی ما خو چې د دواړو جانو سردار تر په هغې خلکو کې ورغی او ناست دی راهب تپوس کوي چې وابې طالبان تاسو علامران چې تاسو کې به محمد رسول الله ابن عبدالله راضی د عبدالمطلب زوی برازی د هاشم نصیب راضی د کلاب کروسی برازی په خدای قسم دی هغه بیرې د لاندې دلته عیسی علیه السلام ناستو موسی علیه السلام ولاړو شعیب علیه السلام ولاړو انبیا ولاړ دي او نن چې زه ګورم دغه بیرې لاندې یو ماشوم بل بچی ولاړ دی سترګې د نبوت نه خالی نه دي کرامت نه خالی نه دي ولایت نه خالی نه دي د اعزام نه خالی نه دي د اعجاز نه خالی نه دي ډیر د تلطف مالک دی تحبب مالک دی ډیر د الفت مالک دی د شرافت مالک دی د نظافت مالک دی د ولایت نابت او د بشارت او طهارت مالک دی وابي طالب دغه ماشوم را روان کا ابي طالب وای ایر وار راشان دغه راهب مونږ له رزق نه راکوي طعام نه راکوي مېلمستیا نه راکوي چې کوم وخته پورې ته نه راغلي نو مونږ له څوک روټۍ نه راکوي بچی را روان شه دواړو جانو سردار را روان شو خو راهب چې ګوري محمد رسول الله د مخ مبارک نه سترګې نه اړوي لاندې نوړی راوچتوي خو باندې محمد رسول الله ته ګوري راهب په ژړا شو دومره وژړل چې په سپینه سپینه ګیرې اوښکې راغلی دومره چغې سورې کې چې لاندې بېهوشه راغوزار شو ابي طالب ورمنډه کې ورته وی ای راهبان ای بشرو د یهودم عالمان آخر زمار وارس چلو کو چې تا ورته وژړل او په جړا جړا کې بېهوشه شو لاندې راغوزار شوی راهب ورته لاندې نه آواز کوي چې د نوم راته وښایه وی قربان دا زما زوی دی د ابي طالب زوی دی وی په خدای مې د قسمي که دا ستا زوی وي تورات انجیل زبور چې د دغه بیرې د لاندې به ودرېږي داسې سترګې لري داسې ویښته لري داسې آثار او برکات لري دا د ابي طالب زوی نشي کېدی سم نوم یې راته وایه ابي طالب ورته وای په خدای قسم دا زما واره دی د عبدالله بچی دی د عبدالمطلب نسی دی د هاشم او د کلاب نه کړوسی دی په خدای قسم دی دا زما سره په سفر ملګری شو ځکه دا یتیم دی راهب ورته وای چې د ده د کېدو نه 2 میاشتې وړاندې پلار خو وفات نو وی قربان وفات و عبدالله نوم یې د عبدالمطلب زوی او زما ورور وی قربان سلورو کالو په عمر خو مور نه وفات و ای راهب عالم هم دقسې ده چې د سلورو کالو عمر ته ورسېد نو د مورم الله وفات کا و دا راته ووایه چې عمر یې 8 کاله 2 میاشتې او 12 ورځې پوره شي هغه دور کې به نیکه وفات کیږي دا راته ووایه چې اوس عمر څومره دی او نیکه وفات دی او کنه و قربان چې څومره عمر تا یاد کا 8 کاله 2 میاشتې 12 ورځې شوې چې د محمد رسول الله نیکم وفات محمد رسول الله ورته کلمه بیان کړه
ورته وی اے راهب وایا چې محمد رسول الله ما ته کلمه د الله توحید بیان کو دوړو جنو سردارم لګیا دی راهبم لګیا دی او څومره اهل قریش لګیا دي ټول په جمع باندې وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دوړو جانو سردار مخ مبارک چې د ابي طالب مختو ګرځي د ابي طالب خل بنوا ورته وی کاکا جان تا ول کلمه ویلا و بچان زما سمرادو مقصد دے بچے چا مقصد پورشی بیا بدر تا بیانو کما زما خلنن ستاپ کلمہ باندې نجوڑی گی راہب فور کلمہ بیان کا بیوش را گزار شو آواز کو چا اے دا مدینی خلقو اے دا شام خلقو اے دا مدیان خلقو اے دا یسرب سیدن کو اے تمام ملمنو او اے سوداگرو دا محمد رسول اللہ درنا ازار نشی وابی طالبدان خپل روار د کور ته ورسوان که یهودیان خبر شي نستان وسیت بزرر او تکلیف ورسي والله د یهودیانو د کورنا د پیغمبر تار وشلې دو او په بنو اسماعیل ک پیغمبر شان ظاهر شلو د دې قصد وجنه بستان وسي وفات کی دوړو جانو سردار دا غزین راغه بهر را روان دي کاکا جی ته وی چې وطن تلاړ شو کلی تلاړ شو نو ابا جان قبر لبه می ورزو یسرب کې بعد پلار قبر لور زما کاکا جان ما ته د پلار قبر چوخینو بیا می د نیک قبر لپوزا دوړو جانو سردار ما شمرا روان لې ابي طالب را روان لې دے طرف تا دا یہودو یو ڈال راغلا غشی ورسر دی او پا محمد رسول اللہ باندے دا غش باران جوڑ کو اگر راہب ورطوئی دا خدای بدبختانو دا محمد رسول اللہ دا اللہ نبی دی دیر اعلا دے اولاو اجلا دے دوست دا اللہ دے پا خدای میں دی قسم وی پلنیت مخرابا وے دا محمد رسول اللہ محافظ و نیکابان اللہ دے دوی د خپل عزمو د قسم اراده موافق لګیا دي او په دواړو جانو سردار باندې عمله لګولې ده خود دواړو جانو سردار ورته आवाज کوي چې ما ګناه نه د کړې خطا نه د کړې ناروا مې نه د کړې اے د خدای بندګانو اخر ما پس خبر باندې زیروي او ما پس خبر باندې جړوي رب رحیم جبریل امین تا حکم کو جبریل العرشا زما محبوب د نو کالو دو میاشتو دولس ورځو په عمر دی وړو کې بچی دی نن یهود غشی راغستی دی زما په حبیب باندې د غشو باران دی و جبریل امین العرشا زما حبیب لپرشتے زان سرکا او زما محمد عربی محمد رسول اللہ د یہود د ضرر نہ پامان کا د دواړو جانو سردارنا فرشتو گیر واچولا منس کے گیر کو او د یہودو نه پامان او محافظ و ناصر اللہ شو د جبریل امین په واسطه باندې الله د محمد رسول الله نه کابان شو د دواړو جانو سردار چې کور ته راغی سلور چنده ګټه شوی ابي طالب خوشاله دی حمزه خوشاله دی جعفر خوشاله دی تمام ترنم خوشاله دی چې د محمد رسول الله آثار او برکات مون الله مالدار کړو دلته بی بی خدیجه الکبرى مال ورته پروت خبر راغی چې په مکه کې یو نوجوان دی نومه محمد دی د پلار نومه عبدالله د نیکه نومه عبدالمطلب دی ډیر صادق او امین دی ډیر دیانتدار او دیندار او پرهیزګار دی هغه چې د چا مال د تجارت یو سینو الله ول ډیر زیاته ګټه ورکوي بیبي خدیجه الکبرى او فرمایل چې و زمان غلام مې سره لاړ شام او دغه پیغمبر دغه محمد عربی ابن عبدالله ابن مطلب راولا چې زما د سوداګری سامانم شام ته یوسي
د دواړو جانو سردار پس خبر لاړ ورته وا محمد رسول الله راشا بی بی خدیجه الکبرى بنت خویلد د تجارت مال تیار کړی دی وی رسول الله د راشي چې ازما سامان او زما د سوداګری مال شام ته یوزي دوړو جانو سردار داغي خبره منظور کړه راغی خدیجه الکبرى دروازې لراغي وره اوټکاو خدیجه आवाज کوي من فی الباب سوکې چې دروازه وه او دروازه کې ولاړې دوارو جانو سردارو انتوئی چه انا محمد ابن عبداللہ ز محمد ابن عبداللہ تاسو سوال جواب کرے ز پا اغی وعدہ باندے را علما خدیجة الکبرى شکریہ ادا کرا فوری ولروتا ورتے و نوجوانا ستا دیر لوی صفت او وصف د دیانت دار او دمانت دار ما اوری دل دے نو بچے خدای دا پارکا و ظلمی خدای دا پارکا و نوجوان اللہ دا پارکا زما مال د تجارت سوک نشتا دے سر لارشا زما د مالم تو واقدار او د حالم تو واقدار و بچ زما مال پا مزاربت واخلا سمرا گٹا دے اکڑستا شلا و بچیا خو زما د مال بطنے کہبان او تبے پرورش کون کے تبے ساتن کے دوارو جانو سردار اس روانی گی نمش پدا مال تیار دے خدیجة الکبرى خپل غلام بیدار کر وے پاس محمد رسول اللہ بیدار کے چی قافل روان شی محمد رسول اللہ نمش پدا پسجدہ باندے پروتے دا اللہ حمد و ثناوی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی یا اللہ تلوی یا اللہ تلوی یا اللہ ستا شان لوے دے ستا مقام لوے دے اللہ کبیر من کل کبیر دوارو جانو سردار پسجدہ پروتے میں سرور پسر آگئے یا محمد رسول اللہ ارفع راسکان سر پور تکان دا تجارت مال و قافل تیار دا مظلم پسر باندے پروتے چروان شو سمالے چروانی کی خدیجہ آواز گئی وزما غلاما وزما بچیا محمد رسول اللہ کا صدر نغستل نو خبردار چے محمد رسول اللہ در نخفنشی د دوارو جانو سردار روان دے او میں سرور پسے روان دے یو طرف نواز رازی چی پا انو محمد رسول اللہ قافل ورزی نو آواز رازی چی مرحبا صد مرحبا یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا د دوارو جانو سردار باندے آئے بائی اوپر نیچے آگے پیچھے آواز رازی چی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیک میں سر لگیا دے آواز نوری برن پہ دور آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک خیڈن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک گسڈن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک غائب آواز رازی چی یا رسول اللہ ستاب اللہ نیکہبان و ناصر و مددگار ہوئی میں سارا لگیا دے چی محمد رسول اللہ کل چوریز ہوئی دا محمد رسول اللہ دا پاس خوشبدار باران ہوئی کل چنور ہوئی پا محمد رسول اللہ باندے یخوریز روانی دا دوارو جانو سردار چکل پا ڈیرانو گنگے باندے ورزی دا محمد رسول اللہ سور ختمی گی جبریل امین حاتب نواز کئی چستا سور پا گنگو باندے حرام دے محمد رسول اللہ تا اللہ فرمائی چے اے حبیبہ تم پاکی ستا خوراکم پاک دے ستا امت بم پاکی ستا جنت بم پاکی ستا عزت بم پاکی ستا عظمت بم پاکی و محمد رسول اللہ روان دے میں سراغ غلام دا خدیجة الکبرى ور پسے روان لے
د دوړو جانو سردار چې قدم دی پزمکا نو هغه شګو هغه خاور او ګرد او غبار د الله ثنا وي په کملار چې محمد رسول الله زی ګلو نظر غنیږي سندونه لګیا دے حمد و ثنا وي ګټ درود او سلام وي انتر دی چې د محمد رسول الله مال او سامان د تجارت د خدیجه الکبرى جرس مقام ته ورسو دواړو جانو سردار جرس مقام ته د محمد رسول الله قافله ورسېدا التا आवाज کوي چې د مکی عربي د محمد رسول الله مال د سوداګر او د تجارت سامان ورسېدا د چا سوداګر ته پوس نه کوي خو چې د محمد رسول الله نام سو کخلی د خدیجه الکبرى د تجارت سامان یو په 5 چند الله ګران او بیش قیمت بدل کو رسول الله تعالی خلق आवाज کوي په خدای قسم لې ته چې کله د ابي طالب سره راغله مونږ ستا مال واغستو ستا تجارت سامان مونږ واغست هغه کې الله مونږ له منافع ګټه راکړه و بچیا و مکی زلمیان کستا رضاوي مونږ بستانه ډیر ګټه وکړو خو لیکن خپل ګټه ممتاله درکو دواړو جانو سردار و تو فرمایل چې مال د انصاف ګټه راکې زب انصاف نه کوما زکه دا زندگی فانی دا دنیا فانی دا زندگی پانی دا د دې دنیا بلډینګ نه دی محل نه دی جندون نه دی که جندون او محل او زندگی دنو هغه د عقبا زندگی دا الله دې مونږ ته د عقبا زندگی مزیدار کی د دواړو جانو سردار واپس را روانيږي سماله چې خدیجه الکبرى تر ورسېدا نو مې سره ورته आवाज کوي چې اے زمان سردار او زما تاجدار او زما آقا او مولا په خدای قسم د محمد ابن عبد الله نامه ډیر کرامت او ولایت او ډیر لوی صداقت زدکو او بي دا داسې بهترین انسان دی چې پلا روان وي خوشبوئی ته نزي چې پکونو ورشي درود او سلام وي چې نور لګيږي په د باندې سوري وي چې باران وریږي په محمد رسول الله باندې د عطر خوشبودار باران وریږي و بی بی ډیر دیانتدار دی ډیر امانتدار دی روزه په خوله باندې او چې کوم ځای کې دمه کو هغه دمې ځای کې الله ته په سجده باندې پروت وي د شپې بیبي خدیجه الکبرى ودد لګیا ده خوب کې ورته الله یو نشانه خي چې اے بیبي خدیجه الکبرى زبتا سره یو لوی احسان وکما خدیجه الکبرى خوب کې وخندل خوب کې خبر وکړي تبسم او خنده وکړه مې سره ته وی چې بچا لاړ شه د يهودو د عالم نه تپوسو کا د يهودو مليانو نه تپوسو کا بیګا مې یو مزیدار خوب لیدل چې تعبیر راته بیان کی دوړو جانو سردار ملګری راهب میسران د دوړو جانو سردار متعلق بیبي خدیجه ته بیان کړي او بیبي خدیجه ورته وی چې بچا لاشه د يهودي نه تپوسو کا نصراني نه تپوسو کا علماء د يهودو نه تپوسو کا چې خدیجه الکبرى وددا نیمش پدا خدیجه مش پدا خدیجه الکبرى اسمان په منځ کې الله یو نور لیدو یو نور راته ظاهر ک او عیان او بیان هغه نور نه د سور لسم اسپو میرا روان دا چار چاپیر ورنه د نور شمیلی ډیر مزیدار شان لے او جلوس قدسی دے پکے درود او سلامون دی اگا دا پین لسمے سور لسم اسپو میں شرا روان دا نہ دا بادشاہنو کور لزی نہ دا شاہانو کور لزی او نیغ زما جولے ترالا اگا سپو میں سوک دان اگا دا نور شم سوک دی اگا جلوسی قدسی سوک دے لارشاک او دا یہود عالم تو آیا چی خدیجة الکبرى دغا سی خوب لی دلی چی دا اسمان نمی سپو میں جولے ترالا میں سارا پا منڈا منڈا لان او پا یہودی سلام ہوئی سلام نبادے ورطا خوب بیان کا اگا یہودی ورطا ہوئی بی خدیجة الکبرى توایا چه دغا سور لسم اس پومین دادا محمد رسول اللہ شان دے دغا سور لسم اس پومین دا محمد رسول اللہ دغا شمد نور چه بلیگی دادا دوارو جانو سردار دا انوار دی دادا دوارو جانو سردار دادا اثار و برکات
دا دا غشان و مقام و زمان و بی بی ورطو وی چه دا جلوس دا دا اللہ امداد دے چه محمد رسول اللہ نبا طول مرد فرشتو ارد گر چارچا پیر فرشتو جلوس روانی او دا ارغم در نبا رسول اللہ پامان ساتی دا دوارو جانو سردار بی بی تو وی چه دے بستا پا نکاح کے اللہ راولی سو وقت چی بی بی خدیجت الکبرا خبر شلا دا کلی جنکو سر سلام مشورہ کئی چی محمد رسول اللہ سر وادو کماو کنا دا دوارو جانو سردار عمر صلیر اشکال دے دا خدیجت الکبرا دا بی بی خدیجی عمر صلویخ کال دے آوازی اکو چی اے محمد رسول اللہ سبال راشا پزنم یو ارمان دے دا اغی ارمان بیان تا تکو ما میں سر لارشی یا رسول اللہ کہ خدیجت الکبرا سر توادو کنو مالدار دا سردار دا یا رسول اللہ ستاسو لازمم پہ اللہ ارد کی او تاسو لبم دیر مالا و حال پلاس راش اے محمد رسول اللہ تبم دار ابو سردار شے یولوی سوداگر او یولوی امانت دار او دیانت دار ہے خوچ دار ابو مالدار جوڑ شے و تاجدار جوڑ شے نستا خبر بخلق منی فوری سری ٹیٹ کچے پروردگارا ز خدیجت الکبرا سروادو کماو کنا دا خدیجت الکبرا متعلق جواب راضی اے حبیب دا خدیجی سروادو کا دا مخ کے درو خواندانو نکونڈ پاتے دا و حبیبت میں حبیبی ستا سر سجدہ میں بوتا حرام کردے دا خدیجت الکبرا کدا مشرکانو پکور کے پیدا دا کدا عیسیانو کور کے پیدا دا کدا نصرائنانو پکور کے پیدا دا کدا کافرانو کور کے پیدا دا خود خدیجی لقبو پا خدای میں دے قسم وی اللہ ورطو فرمل چا طاہر دا طاہر مانا دادا چی بی بی خدیجی چرتا بوتا سجدہ نہ لگولے شرابے چرتا ندسکلے زنائے ندکلے پردی حرام ہوتا ندی قتلے نکدا کافرم ودا دیر دیانت دارو امانت داروا محمد رسول اللہ دی سروا دو کا فوری خدیجت الکبران سوال و جواب لگو رسول اللہ علیہ السلام قبول کو بی بی خدیجت الکبران خوشحال دا خزیرہ جمکڑی چنند خدیجت الکبران رسومر خوشحالا او سمر خوش نصیبا چی خدیجت الکبران دا پٹول مکہ کے بدا سے بلا پیدا نشی دا خدیجت الکبرانی کا ورقہ ابن نوفل تڑی اے ابی طالب راشا دخپل روار نکاو تڑا دا دوارو جانو سردار نکاح دا پارا ابی طالب راغے 500 روپے درہم مقرر کل دا خدیجت الکبرا سر نکاح کی گی ابی طالب آواز کئی چھ زمون داربو درے قسم نکاح نوایا او اس نوی غند نکاح زما پا ذہن کرا مشورہ میں ملگرو نواغست چھ اغ نکاح تڑم کداربو نکاح تڑما ابی طالب سے بولا دیو یو قسم نکاح داربو داوا چه لسو جنکو سر با یو سڑی زنا اکڑلا چه دا اغی لسو جنکو کی با کم سڑی داغی خوخ شو نو اغا بداغی خاون بلل شو بل بداوا چه یو مالدار سڑی سر با زنا شلا مالدار سڑی بد خلقو خاون گرزے دا بل بداوا چه بیشمیر خلقو با یو ای خز سر زناو کچه خز بوی دام خاون دیو مب خاون جوڑ دوارو جانو سردار لخبر راغی چه یا رسول اللہ سنگا نکاو تڑو رسول مقبول ورطو فرمائل چه دا سی نکاو تڑا چه ماتا اللہ سنگ بیان اکو رسول مقبول تبرن آواز کی گی چه ابی طالب تو آیا چه دادا خدیجت الکبران روی رد ورق ابن نوفل دا ابی طالب رار محمد رسول اللہ تباق دا شرعی محمد سر قبول داو کنا او مغا نکاح ابی طالب لگیا دے حمد و ثناوی دا محمد رسول اللہ نکاح تڑی ورق ابن نوفل لگیا دے حمد و ثناوی آوازو کو چه دا زمارو ایران دا خلد لردان خدیجہ نمید دا محمد ابن عبداللہ تا پا نکاح عقد شرعی محمدی سر پا نکاح کڑا ابی طالب سے محمد رسول اللہ لقبول کڑا او دا دوارو جانو سردار ننوادو او سبال علی موشولا
په خدای قسم دی بی بی خدیجة الکبرى نن لاندې پزمکه نکاح تړل کیږي فلوح محفوظ کی جبرائیل امین تړي فعرش عظیم کی الہ العالمین د نکاح د تړلو د پاره اراده فرمایلا د دواړو جانو سردار وادو وشلو اے محمد رسول الله تم مالدار کړي علم یجد ک یتیما فآوا اے حبیبا تو یتیم خدیجة الکبرى میں درکان ابی طالب ام ایمن میں درکان ووجدک ضالا فہدا تمہیں امی بیامونتے پیغمبر میں درتا درکا اے حبیبا ووجدک عائلا فاغنا اے حبیبت غریب نتا تمہیں خدیجة الکبرى دا تمام مال سر درتا کڑا نند دوارو جانو سردار دا تجارت سامان خدیجہ بی بی ورطوئی مال امستادے جہان میں مستادے اہل و عیال میں مستادے اے محمد رسول اللہ خوچ زمانی کا کتا قبول راز او زد قبول کرما دوارو جانو سردار نن چار چاپیران خلقو تولچے د خلقو خیال و ذہن بدلیگی نو کم طرف تروانی لات و منات و عزا یعوق پسیزی حبل و نصر پسیزی مگر دوارو جانو سردار اعلان کئی چه رب لا یزال زی یتیم پیدا کرما مال شان و مکان راکو زی حقیر پیدا کرما می پیدا کرما مال اللہ نبوت و کرامت راکو زی اللہ غریب پیدا کرما زی یو اللہ دیانتدار و دیندار امانتدار و بید عرب یولوی سردار و بادشاہ مقرر کرما اے خلقو سچ کئی نو یو اللہ کئی خیر و شر اللہ تا چھ ارادوی و دا اللہ خوخوی نو اگا اللہ لگیا چھ خیر و سر رسی انسان تا یو اللہ عزت ورکی یو اللہ ذلت ورکی یو اللہ خیر رسی یو اللہ شر رسی اے دا خدای بندگانو یو اللہ تابدار شئی دوارو جانو سردار تر مبارک تا جرگی راغلے چھ دے زمونگ دا بیتانو بیزتی کئی یو اللہ تا خلق را بلی وابی طالب دیر جنکے واخلا غلامان واخلا خدا رو آرد مونگ لراکا دوارو جانو سردار ورطوی چی اے کاکان کزما پسر بانتا تا جیداد در کئی نو دا خدیجی جیداد دیر دے اب در کم گوری خبردار چی دا چا جیداد منظور نکے کسوک در تا تجارت مال در کئی خدیجی مال و حال دیر دے اگر طول بدر نظار کما خو کاکا جانا ما دا اللہ دا دین و تبلیغ نج گوری منائن کے دوارو جانو سردار دا پارا مالو نرالل مال والا سروس پین والا خدا اللہ توحید مبیانوا دا اللہ لو یو بڑائی مبیانوا فبلو رضو اللہ چو خان راوصل و محمد ابن عبداللہ دا والا خو خدای دا پارا کا زمونگ دا خدایانو بیزتی مکوا چاوال جنہ کے والا کان راوصل خود دوارو جانو سردار او مغد دین مشن او دا دین دا توحید لگیا دے پرچار شورو ابی طالب تجر کر آلا چه زمون جنگ تا تیار شا یاد دار وارا راکا چه مونگے مڑکو دد بدل کے بدر تا مونگ دیر ما شمان در کو ابی طالب ورطوئی چه داوار بزخ پل روار سر صلاو کما زبی رضا کما کچر رضا نشن استاسو خوخا دا چه سور سر کوئو که ددوارو جانو سردار راگیں ورطوئی بچیان دغد کفار مکر آغلل ما سرم جنگ کئی قتل و قتال کئی جنگ و جدال کئی بچیت دا اللہ او دا اللہ دا بڑے خبر پرید او دا دوی تابدار جوشا محمد رسول اللہ ورطو جلل چه اے زما کاکا جانا کدا نورس پو میرا لسوک راکی زمکا اسمان راکی وار جہان راکی اگا طول باندے بخپی کی دم خو اللہ کد تبلیغ او دا دین پرچار پریدما ننچ رسول مقبول انمانو دل و بچے زما دا مخین لان شا ستا پسر ماتا تکلیف کافران راکی ستا پسر باندے ما کافران دا کور شڑینو بچت زما دا کور لان شا دوارو جانو سردار صادر راواز آپ مبارکی اخی راغ لیں کاکا جی تا ورطر غاڑوات ورطوے کاکا جانا ند پلار می نمیو نصیب شوا نمید مور می نصیب شوا ند نکا کاکا جانا چیز ما پسر تا تا کافرانو کفار مکہ تکلیف رسی نو کاکا جانا خیر دے زبدر نلار شما دوارو جانو سردار روان لیں گام چی
والی نو شاته وګوري د کاکا کور ته وګوري او په چغو چغو باندې جاړي عبدالله صاحب اونې لیدو عبدالمطلب نشته چې ورله تسلي ورکي یا الله غني که زما د مر په لور لاړ کم نیکه چې بزغې کیو نیو مال به تسلي راکولا محمد رسول الله جاړي چې یا الله څوک نشته د چا درته لاړ شما چاله ورشما چاته فریاد وکما یا الله زه چاته جړاو فریاد هایو سوران بیان کما شاته چوکتل ابی طالب جاړي ابی طالب چې سر پورته ک محمد رسول الله جاړي ابی طالب په منډه منډه ورغه ورته وی بچا جاړما هاي سورال مکوا خفغان مکوا دا ټول مکه ک زما سر اتیازا قلم کی پروا نشتا خو بچا تا چرته پر خو دو ته پر نه دما و بچا تا پس مزلوزي کور می دروال شي بچی می د قربان شي جهان می د تباہ و هلاک شي خو بچا کور ترازا تا بچار ته پر نه دما رسول الله علیه السلام را واست کور کې دیر شو بلور چکا به تلاړ اعلان شو چې ابي طالب سره بسو کله ولس نه کوي خرید او فروخ ونه کوي د وادو د سنت به ورته نه وي یا بده مونږ له د خپل وروارو را کوي او یا د کلی نو باسه او د خپل کور باندې ولا اور واچوي چاوي په کور ولا اور واچوي چاوي علال کې چاوي سرته نه قلم کې چاسوي یو لوی کاغذ په خانه کعبه باندې زوړن کو چې تاسو دې پلات او منات عزا یعوز باندې قسم وي چې چا به د محمد رسول الله ابي طالب سره خرید او فروخ نه بدلو باور کوي نه بدی چینی ته پریدي نه به بازار ته پریدي نه به خار ته پریدي نه بدی دکان ته پریدي نه به سوق سودا علي او نه به سوق سودا خرڅي د دواړو جهانو سردار ابي طالب سره ټول مکه قطع وکړه او اوس ور سره خبر هم نه کوي سلام او کلام نه کوي دواړو جهانو سردار ابي طالب تراغه ور ترغاړه وته چې زما بجانا و زما خوګه کاکا جانا تبکه مې پورې کور کې ناشته ما پرې د زبدر نه لاړ شما شرط غرونو تبان لاړ شمونو پانه بخرما زنګل کې بواخه خرما خو پلار د دوی خبره اومنا کاکا جانا د دوی خبره اومنا زما خیر دې کو اوګو نه هرم زما پروا نشته کور تراغه د کور نه صادر واغستم و بچه چرته روانېږي خدیجه الکبرا ورته وا محمد نمستا د مینې لاس په سر باندې کې خو دې شو نمستا د محبت رنج واچول خدیجه الکبرا ورته جاړي چې اے محمد ابن عبد الله ته چرته روانې ورته وې اے بیبي ته مالدار اے ته واقدار او سردار تم پاتشا زما کاکا جان دې پاتې او زب چرته د یو غر خوال لاشم التبغیو خرما اسنه زما کاکا او زما بیبي خدیجه الکبرا ته zarar ورسیږي د دواړو جانو سردار چې روانيږي ابي طالب ورته وي بچرا شام زما مال او حال تاج او تخت او وخت او بخت ته نه قربان شي بچي زم در سره زما کته د اونو پان خوري بچي زبم د اونو پان خرما او پاغي به گزارن کوما بچي کته غټه خوري زبم د سره غټه خرما خدیجه الکبرا مر سره لاړه پسردار خپې کې خو دې مالدار خپې کې خو دې د محمد رسول الله سره ابي طالب او خدیجه الکبرا لاړه کم مسلمانانو چې ایمان راوړو د دواړو جانو سردار نه لارې خالی شوې د مکې بازار خالی شو د مکې کوسي خالی شولې مسلمانان خپه دي چې کم تجلیات په دې خار ورېدل نن هغه تجلیات او هغه انوار او آثار نشتا یا الله چرته دغه نور الانوار یا الله چرته لړ قمر الاقمار هغه بادشاہ شهنشاه بے تاج بادشاہ
یا الله د مکې نه چرته لاړ خو چې کعبې ته راغلل وی کتل د دواړو جانو سردار متعلق کاغذ وړندو چې کوم مسلمانان د محمد رسول الله خبره مني د هغې بچي رونیسئ سترګې ته نه وباسئ یو کور نه آواز راځي چې یا الله زما د ماشوم بچي نه سترګې ووتې یا الله د کومه ګناه کړې وه جواب راغی چې تاسو په محمد رسول الله ایمان راوړی و د دې وجه نه موږ ستا د بچي سترګې وویستې چا نه لاسونه پرېکول چا له چرګان وجل چا له اوښان وجل د چا په کورونه اور اچو هغه